السلام علیکم ډیرو قدرمنو او زړه تراتیرو محترم اوریدونکو، هیله ده چې روغ روغ یاست. قلمیار اشنا یم او د جوجو ناول پنځمه برخه م درته راوړې ده، په دې تمه چې دغه برخه هم تر وروستۍ راسره واورئ. تېره برخه مو تر دې غذا اورېدلې وه. وخت ووت له چوترې د پلار غږ راغلی. د تواب پوښتنه یې کوله. تواب دالان ته ننوت. بدنۍ او چلمچي تیار وه. نیغ د میلمنو کوټې ته لاړ. د میلمه له لاسونو خړې اوبه تویې سوې. پر دسترخوان د لندې ډوډۍ 2 کاسې کېښودل سوې. تواب ورته نږدې کښېناست. میلمه ته یې وکتل. له هرې ګولې وروسته به یې د لاس یوه ګوته څټله. د غوښې وار سو. د تواب تره پر یوه هوار پاستي غوښه په 4 برخو تقسیم کړه. میلمه ته یې وکتل. ستا یې پر څو؟ میلمه په ډکه خوله وویل 300. سړي له یو سره حساب پیل کړ. 1 2 3. ده به په هره برخه غوښه خپله ګوته ایښودله. 10مه شمېره پر یوه غوړه برخه راغله. هماغه برخه غوښه یې د میلمه تر مخ کېښوده. پاتې برخې هم په همدې توګه تقسیم سوې. ښه شېبه ووته، ژامې خوځېدلې. تواب د خپل پلار غږ واورېد. دا رغله. ور ویې کتل. میلمه ته یې یوه غټه ګوله نیولې وه. میلمه وویل بس دی، نه یې سم خوړلی، خو د باتور لاس هماغسې په هوا کې پاتې و. میلمه ګوله ور واخیسته. د تواب تره هم په پاستي کې غوښه ونغاړله. غټه ګوله یې ترې جوړه کړه. میلمه نه خوړله، خو د تواب تره ټینګار کاوه چې د پسه لم دی. سړی مجبور سو. ملک هم په زور سپینه غوښه ورباندې وخوړه. د تواب اوږه درنه سوه. جوجو وویل میلمه یې په ډېره غوښه مړ کړ. تواب په ټیټ غږ وویل دا زموږ رواج دی، د میلمه عزت کوو. شېبه وروسته دسترخوان ټول سو. تواب د لاس اوبه ور واچولې. بیا په چایو پسې لاړ. کله چې بیرته راغلی، میلمه په خوند یوه کیسه رااخیستې وه. یاره ملک عجیب سوډر شوی و. د کلاشینکوف 2 ګولې یې خوړلې وې، خو بیا هم چاړې ته ځان نه ورکاوه. ملک په خبره کې ور ولوېد. څنګه دې وموند؟ سړي په خوند وویل بس چا راته وویل چې د بدیدار ورور دی، ځنګله ته وتلی. ما هم کلاشینکوف راواخیست. یوه دره مې پسې وغوښته، خو پیدا مې نه کړ. بیا خدای مهربانه سو، د تبر غږ راغلی. ورغلم، د یوې څېړۍ له تنې مې ور وکتل. شریف یوې وچې ونې ته تبر نیولی و. بس همالته ورته پرېوتم. د کلاشینکوف زخه مې ورته سیخه کړه. ټک ټک سړی بوس را واوښت. منډه مې ور واخیسته. په ګېډه کې لګېدلی و، خو لا هم چاړې ته ځان نه ورکاوه. په ډېر زحمت مې ستونی ور پرې کړ. د تواب اوږه درنه سوه. جوجو وویل ولې؟ تواب په خبره کې ور ولوېد. نه پوهېږم. نیکه وخندل. یاره عبدالرحیم نر کار دې کړی، زمری. میلمه په خوند وویل اوس به ګلاب شاه ته معلومه سوې وي چې به دې څه ته وایې. نیکه په خبره کې ور ولوېد. ګلاب شاه دې ونه موند؟ نه په خدای، چا ویل چې ایران ته تښتېدلی. بس په کومه ورځ چې زما ورور راوویشت، نه هماغه ساعته ورک دی. خو ښه سومه هم د ورور ستونی ور پرې کړ. خلاص په خلاص. د نیکه خندا پورته سوه. یار عبدالرحیم زمری. جوجو وویل زمری څه ته وایې؟ تواب وویل یو حیوان دی. نو میلمه ولې د دې نوم په اورېدو وپړسېد؟ حتما به کوم ښایسته حیوان وي. نه، زموږ د مکتب په کتاب کې عکس سته. ببر بد شکله څېره لري. جوجو وویل ته به نه خبر، بوی به یې ښه وي. که داسې وایي نو پر خوله او پزه به یې مچان نه راټولېدی. هوښیار به وي. نه، یوازې په ښکار کې پیاوړی دی، نور ژوندي ساري وژني. جوجو وویل بیا خو د نیکه سم ورته وایي، میلمه په رښتیا هم زمری دی. د نیکه غږ راغلی. وهلکه څنګه لکه مچ له ځان سره بونګېږې؟ تواب وارخطا سو. هیڅ. په منډه د باندې ووت. کلا ته ننوت. په چوتره کې غلی کښېناست. چوپتیا وه. پورته په رڼو ستورو کې د تیارې سور څراغ مړ او بل کېده. جوجو وویل ښه نو، زمری مو د غیرت نښه ده؟ هلک غلی و. جوجو وویل په تاسو کې قتل څومره اسانه دی؟ هلک په خبره کې ور ولوېد. خپل وار یعنی بدل یې واخیست. جوجو وویل قتل ګلاب شاه کړی و، ورور یې څه ګناه درلوده؟
تواب په خبره کې ورولوېد. سر دې مه خرابوه، دلته سل کلنې بدۍ پاتې دي. مړی نیکه کړی وي غچه له لمسیانو اخلي. ناڅاپه ډزې سوې، 2-3 دقیقې پرله پسې ډزې. تواب له چوترې ټوپ کړل، په منډه له کلا ووت. نیکه او د تواب پلار هم د باندې وه. د میلمه درک نه و. نیکه په بیړه وویل: تواب زویه، له میلمه سره پاتې سه. تواب کوټې ته ننوت. میلمه دیوال ته غلی ناست و، وارخطا ښکارېده. وروسته د ګاز ډبې ته لاس ور وغځاوه، تیاره سوه. تواب وویل: ډزې په کلي کې دي؟ د میلمه وارخطا غږ یې واورېد: تا ته د بدۍ زور نه دی معلوم؟ د ښځې چیغې سوې. تواب کړکۍ خلاصه کړه. د کلي له منځه کوکې راتلې. تواب وویل: مه وېرېږه، په تا پسې نه دي راغلي. ځواب یې وانه ورېد. تواب د باندې ووت. په کوڅو کې بل څراغونه ګرځېدل. مخکې لاړ. د کلي منځ ته ورسېد. خلک راټول وه. تواب اخور ته وخوت. پر یوه چا سپین څادر هوار و. د څادر یوه برخه په وینو سره وه. له څنګ لوري کور د ښځو کوکې راتلې. د تواب اوږه په شدت وخوځېده. نیغ کښېناست. سترګې یې وموښلې. جوجو و. تواب په بیړه وویل: دا 2 ورځې چیرې وې؟ جوجو په خبره کې ورولوېد: هله ته نور وګوره. تواب حیرانۍ ورته وکتل. جوجو وویل: په لښتو او خوشحالیو کې د دهشکې مرمۍ پرته ده. هلک ولاړ سو. دالان ته یې منډه کړه. د خپلې مور له لاسه یې اور لګیت ونیو. ټیټ سو. له تناره یې لښتې راویستې. د دهشکې په ژړه مرمۍ کې د بېګانۍ انګار سره رڼا ښکارېدله. هلک توده مرمۍ د تناره پر غاړه کېښوده. ښځو ته یې وکتل. د ټولو سترګې رډې راختلې وې. خور یې چیغه کړه: دا ټول ستا له لاسه. تواب په خبره کې ورولوېد: چټیات مه وایه. مور یې وویل: ته باید خطرناکه شیان په لښتو کې پټ نه کړې. د تواب تندی تریو شو. زه نه وم خبر. خور یې وویل: نو پیریانو احوال درته راوړي چې په تناره کې مرمۍ ده؟ تواب په منډه له دالانه ووت. جوجو وویل: په دې شنه سهار مې د خولې خوند در بد کړ. هلک اوږد وغځېد. جوجو وویل: پوهېږم، بې ځایه یې ملامت کړې. څه چې وینو ډېر وخت رښتیا نه وي. هلک چت ته کتل. د جوجو غږ یې واورېد: اوس به ستا د پوښتنې ځواب درکړم. په سپینه کې یوه تخنیکي ستونزه پیدا شوې وه. یوه ورځ یې کار وغوښت. بله ورځ څو کلیو ته په تحقیق پسې لاړم. تواب هماغسې غلی و. جوجو وویل: تندی دې سم ونیسه، خوشحاله اوسه، چې اور یې نه و بل کړی. له چوترې د نیکه غږ راغلی: بلا و بلا، د اوداسه اوبه راوړه. جوجو وویل: هو رښتیا. هغه سړی ولې ستاسو په کلي کې وویشت؟ دلته د ترور کور دی. میلمه راغلی و. راتلونکې جمعه مرکه ده. جوجو وویل: پوه نه سوم. له شاوخوا کلي سپین ږیري راټولېږي او غواړي چې دا دښمني ختمه کړي. د جوجو سترګه وځلېده. ښه کار دی، خو دوی باید له اوله د پیښې مخه نیولې وای. اوس به ولې مړی کېده؟ پټیو ته د چرګوړو د اوښتو او له ډزو راوروسته دواړې خواوې زړېدلې شونډې ګرځېدې، خو هېچا هم سر پسې ونه ګرځاوه. هلک ته غوسه ورغله. تاسو هېڅ هم سم نه ښکاري. جوجو وویل: تر اوسه خو سم نه سم ورته ویلی، خو دې مرکې تمه راته پیدا کړه. لیکم یې، د دښمنیو حل ښه خبره ده. جوجو غلی سو. یو دم یې پر دیوال لاس تیر کړ. ورو یې وویل: ځینې خبرې مې راټولې کړې دي. لومړی به د شیرو د کلا کیسه راواخلم. څو سپین ږیري د اخورونو پر سر ناست وه. زړې کیسې یې راخیستې وې. توره پټکۍ او شملې یې یادولې. ځانونه یې د دنیا تر ټولو خلکو غیرتي بلل. تواب په خبره کې ورولوېد: نو ته یې نه منې؟ جوجو وویل: ګرانه، زما خبرې لا نه دي خلاصې. تواب بکس ته لاس ور وغځاوه. یو کتاب یې راوویست. پاڼې یې واړولې. په غوسه یې وویل: دا زموږ تاریخ دی، ورته وګوره. څو وارې مو هندوستان نیولی، د ایران تر اصفهان رسېدلی یو. د افتخار خبره یې نه بولې؟ جوجو وویل: زه به د خپلو خلکو یوه کیسه درته وکړم. موږ خوراک نه لرو، بس په کال کې یوازې یوه شنه پاڼه خورو. دې ته د فکر پاڼه وایي. که یې څوک ونه خوري نو مغزه یې جام پاتې کېږي او هیڅ هم نشي کولی. خو د دې پاڼې پیدا کول دومره اسانه خبره نه ده. بل ستوري ته ورپسې ځې.
هلته شیشې ته ورته بوټي دي چې موږ یې نسو لیدلی. دا بوټي مو یو دم تر ځان راتاویږي. بس د ژوند تر پایه نسو ترې خلاصېدی. زموږ د ستوري ځوان موجودات په دغه بوټي پسې ځي، خطر ویني، خو د نورو لپاره قرباني ورکوي. دوی باید د ستوري وړو زړو موجوداتو ته دا پاڼه راوړي. یوه ورځ مې پلار خواشینی ناست و. علت مې وپوښت، را یاده یې کړه چې ور اخیستلو ته یې لنډ وخت پاتې دی، خو تر اوسه یې د فکر پاڼه نه ده راوړې. او ومې ویل چې د نیکه مېړانه درته بس ده. نیکه د ستوري په ټولو موجوداتو کې نوم لري. ده په خپل ژوند کې 1000 پاڼې راوړې. 1000 پاڼې! تر اوسه یو موجود هم دومره پاڼو راوړلو نه دی توانېدلی. پلار مې لنډه را یاده کړه چې نیکه ته درناوی لرم، خو زه یم. ما د خپلو همجنسو لپاره هیڅ هم نه دي کړي. بس یو مصرفي موجود یم چې تل مې د نورو پاڼو ته سترګې نیولې دي. جوجو غلی سو، سترګه یې وځلېده او ویې ویل، ګرانه، په تېرو ویاړ ښه دی، خو تاسو راتلونکو ته څه پرېږئ؟ اوسنی هم باید یو څه وکړي. تواب غلی و. جوجو بکس ته وکتل. بکس له ځمکې پورته سو او د هلک سترګو ته ودرېد. جوجو وویل، ورته وګوره، د پاکستان نوم ورباندې لیکل سوی دی. تواب په حیرانۍ ورته کتل. جوجو وویل، ډاډه یم، واسکټ او جامې دې هم له پاکستانه راغلي دي. پیالې ته وګوره، د ایران ټاپه ورباندې ښکاري. د پلار نیکه تړلي ژړ پاجونه، هندوستانۍ پګړۍ چې د غیرت نښې ګڼي، هم د نورو دي. ان ستن او تار هم نسي جوړولی. تاسو د کلي تر ټولو شتمن یاست، خو لا اوس هم ډوډۍ په خوشایو پخوئ. تواب غلی و. جوجو وویل، د بشر د هوساینې لپاره مو څه کړي دي؟ هیڅ. بالعکس، تل په نورو متکي یاست. که یوه ورځ سرحد در باندې بند سو، له لوږې به مړه یاست. هلک غلی و. جوجو وویل، پاتې کیسه واوره. سپین ږیري لا په غیرت کې غږېدل چې یوې زړې ښځې یو 19 کلن ماشوم راوویست. ماشوم ګېډې ته لاس نیولی و او له درده یې ټوپونه وهل. یوه سپین ږیري د خپلې خولې لاڼې د ماشوم په خوله کې ور وڅڅولې. ماشوم بې څه د پرېوت. بوډۍ دعاوې کولې. ویلې چې له پرونه راهیسه یې داسې قرار نه و لیدلی. څو ځوانان راغلل او ماشوم یې زنځولی نږدې کور ته ور ورساوه. ډېرو قدرمنو او زړه تراتیرو اورېدونکو، د جوجو ناول 5مه برخه پر همدغه ځای پای ته ورسېدل. تاسو ټول ته ښه ژوند. د خدای جل جلاله په امان.